ډېری خویندې په کورونو کې لرو چې هغوی د خپلو د ورونو د راتګ لارې څاري. ډېری میندې لرو په کورونو کې چې هغوی د خپلو زامنو د راتګ لارې څاري. اولادونه به لرل، ډېر ماشومان زموږ ورونه به یې بچیان به یې چې د خپلو پلرونو د راتګ لارې به څاري. اما خبر نه وي چې د ظالم له لاس ټوک ټوک شوی او د تورو خاورو لاندې دا د الله امتحان دی په موږ راغلی. دا کفر او دا ستر طاغوت به الله د همدغو فقیرو او مظلومو او بېوسو مسلمانانو په لاس ټوک ټوک کوي. الله به یې راپرېږدي او الله په ګونډو کړی څه پاتې دی. نو مسلمانانو، مدارس د اسلام ستر مراکز دي. که د توحید نعره ده د همدغه ځای نه پورته کېږي، که د ایمان نعره ده د همدغه ځای نه پورته کېږي، که د دعوت نعره ده د همدغه ځای نه پورته کېږي، که د جهاد نعره ده د همدغه ځای نه پورته کېږي. راځئ خپلې مادي او معنوي مرستې مدارسو سره جاري وساتئ او میز پاکوئ. دا واقعه ما څو ځلې بیان کړې. ابن جریر مشهوره مفسر دی، د شان او شوکت علماو ته معلوم دی. د نن نه زر کاله مخکې د په قرآن باندې تفسیر لیکلی. هغه د خپل تفسیر په مقدمه کې لیکي چې موږ په مکې مکرمه کې د قرآن طالبانو، مخکې مې درته وویلې چې طالبان په اقتصادي مشکلاتو سره مخ کېږي، پیسې ورسره نه وي. نو ابن جریر لیکي چې د وخت په تېرېدلو سره کومه خرچه چې موږ درلودله خرچه مو ختمه شوه. ملګرو سره مو مشوره وکړه چې تر کوره به لاړ شو، څه پیسې به راواخلو چې خپل ورځني ژوند ته او د قرآن تعلیم ته وده او ادامه ورکړو. را روان شو. په دې لاره کې د یهودي دکان، هغه یهودي زموږ نه پوښتنه وکړه چې تاسو چېرته روان یاست؟ ابن جریر لیکي چې موږ ورته واقعه بیان کړه چې په مکې مکرمه کې د قرآن طالبان، د سنت طالبان، خرچه را سره ختمه شوې، تر خپلو کورونو ځو که څه یې ځان سره راوړو او ژوند تېر کړو. ابن جریر لیکي چې دا یهودي په موږ باندې ډېر زیات باعث شي. که تاسې تر خپلو کورونو ځئ او بېرته راځئ تر مکې مکرمې پورې، ستاسو او ستاسو د تعلیم او د درس ترمنځ لویه فاصله واقع کېږي، خنډ واقع کېږي، درس درنه پاتې کېږي. راځئ دا پیسې او خرچه به زه درکړم. ابن جریر لیکي چې زموږ ایمانی غیرت او ایمانی جذبې دا نه منله چې موږ د یهودو نه پیسې واخلو او لا شو خپل قرآني تعلیم پرې مخ ته بوځو. خو نن افسوس کوم د هغه په نامه ملا باندې چې لنګوټه به یې د ملا، جامه یې د ملا، چپنې د ملا او پروت به یې د کفر په غېږ کې. معذرت غواړم او د هغوی ډول ته به نڅا کوي، حرام ته به حلال او حلال ته به حرام وایي. افسوس پې کوم، تاسف پې کوم او تاسف پې کوم. نعره تکبیر، نعره تکبیر. علماء دیوبند، مجاهدین اسلام، مجاهدین افغانستان، مجاهدین افغانستان، حضرت مولانا شیخ محمد یاسین فهیم، نعره تکبیر. ابن
ابن جریر لیکي چې یهودي راباندې ډېر باعث شو بس یو څو روپۍ راکړې موږ هم واخیستلې بېرته راوګرځېدو مکې مکرمې ته. د وخت په تېرېدلو سره ایام د حج راغی. علامه ابن جریر وایي چې ما او زما ملګرو د بیت الله نه طواف کوو چې ناڅاپه مې سترګې په هغه یهودي ولګېدلې چې هغه هم د کعبې نه طواف کوي. نو خپلو ملګرو ته مې وویل چې دا هماغه یهودي نه دی؟ نو ملګرو راته وویل چې هماغه یهودي دی. علامه ابن جریر وایي چې زه وړاندې ورغلم پوښتنه مې ترې وکړه چې ته خو د الله د دین دشمن، د قرآن دشمن، د کعبې دشمن، نن ته څه کوې چې راغلی د کعبې او د بیت الله نه ته طواف کوې؟ ابن جریر وایي د لاس نه یې ونیولم ګوشه شو. چې کله ګوشه شو نو راته وویل چې هغه څه کمې پیسې ما تاسو ته د الله د دین لپاره درکړې چې کله شپې کور ته لاړم بیده شوم نو په خوب کې راته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او په خوب کې ما ته یې زیری د ایمان راکړه. راته ویلې چې قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ما په خوب کې کلمه د شهادت ولوستله، مسلمان شو. سهار چې کله راکښېناستم په کورنۍ کې 19 کسان وو چې په دې کې ماشومان، زنانه، ځوانان هم ول. ما د خپل خوب یادونه وکړه. چې کله مې د خپل خوب یادونه وکړه دا 19 کسانو په کور کې ټولو محمد رسول الله په خوب لیدلی و او ټولو ته محمد رسول الله د شهادت کلمه لوستې وه. ټول مسلمان شوي او نن الله راوستی د کعبې نه طواف. هغه یهودي دی، د الله د دین دشمن دی، د قرآن د طالبانو مرسته کوي، هغو ته خرچه ورکوي، الله ایمان په نصیب کوي. موږ چې مسلمانان یو الحمدلله په اسلامي ټولنه او اسلامي کورنۍ کې زیږېدلي یو او ژوند کوو. که موږ د خپلو علماو، د خپلو مدارسو، د خپل د دیني مراکزو مادي او معنوي مرسته کوو، الله به مو نه ساتي، الله به هدایت راته نه کوي. شیخ مولی عبدالغني رحمه الله، الله دې جنتونه ورته ځای کړي. د چمن خلکو په تاسې باندې ډېر لوی احسان کړی دی، الله دې ورته جنتونه ځای کړي. ما خپله ورسره ملاقات نه دی شوی، درس مې نه دی لوستی، خو زمونږ په وطن کې الحمدلله د ده شاګردان یې د قرآن او سنت خدمت کوي. یا هر عالم چې دلته په دې مجلس کې ناست دی، دې طرف ته ناست، ټول دیني مراکز لري، د الله د دین خدمت کوي، قرآن او سنت بیانوي، د دوی تر څنګ ودرېږئ. که تاسې د دوی مرسته وکړئ که ونه کړئ، الله یې کوي، الله به دوی چلی، خو که د دوی تر څنګ ودرېدلی، مادي او معنوي مرسته مو د خپلو علماو وکړه، الله به مو په دنیا او په آخرت کې عزتمند لري. د علم نه بل کوم لوی عزت شته؟ تاسو نه پوښتنه کوم، په اوچت آواز راته ووایئ. عزت د الله په دین کې. منصور چې د عباسیانو یو خلیفه و، هغه د خپل ټول درباریان را وغوښتل او دې درباریانو منصور عباسي ته ویل چې ستا په ژوند کې به داسې یوه هیله وي چې هغه پوره شوې نه وي. منصور عباسي آه ورته وویسته، وایي هو. ورته ویلې هغه کومه هیله ده؟ نو منصور عباسي ورته ویلې چې دا دومره لوی امارت او پادشاهي زه نه غواړم، سکون مې پکې نشته، چې زما یو وړه غوندې حجره وای
زړې درې او فرشونه پکې پراته وای یو څو طالبان راته ناست وای هلته مې د محمد رسول الله سنت او د الله کلام بیانول. د دې منصور عباسي درباریان ورته وایي وای دا خو اسانه کار دی دا هیله به دې موږ درته پوره کړو. سبا ته د درباریان د خپلو بچیانو په لاس کې قلم او کاغذ ورکوي، کتابچه او کتاب لاس کې ورکوي چې زه د منصور عباسي مخې ته کښېنئ چې هغه تاسو ته درس وکړي. بچیان یې راغلل د منصور عباسي تر مخه کښېناستل، درباریان راغلل ورته ویلې چې امیر المؤمنین دا هیله دې پوره شوه. منصور عباسي بیا آه وباسي وای دوی چیرته او د دین طالبان چیرته؟ د دین د طالبانو په سر او په مخ باندې د فقر او د دوړو آثار پراته وي، په هغو کې له لرو نه مسکنت او نورانیت لیدل کیږي او هغوی په زړو فرشونو او په زړو کوټو کې خپل ژوند تیروي. دوی چیرته او د دین طالبان چیرته؟ په دا 10,000 کسانو کې د مدرسې یو طالب ماته کښېنوه زه یې درته راوباسم. عزت د الله په دین کې دی، عزت په علم کې دی، عزت د الله رب العزت د دین په مرسته کې دی. موږ هیڅکله اختلاف نه غواړو، موږ هیڅکله د علماو ترمنځ بېلتون نه غواړو. هر عالم مو د سترګو تور او د سر تاج دی، هر عالم ته زموږ د محبت د شفقت او د الفت غیږه خلاصه ده. خو هغه عالم چې هغه د اهل السنت والجماعت په عقیده وي او د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب ستر امام د هغه عقیده خپل منشأ ګرځولی اوس. خو تاسې ته وایم چې د دین غل او ملا وپېژنئ، هر چا ته ملا مه وایئ که ملا څوک دی؟ هغه څوک دی چې تا ته د الله کلام بیانوي. ملا څوک دی چې هغه تا ته د محمد رسول الله سنت بیانوي. ملا هغه څوک دی چې تا د شرک بدعت او د خرافاتو نه راګرځوي، د محمد رسول الله سنت ته دې کښېنوي. معذرت غواړم علماو کرامو، یو کس زما د جمعې بیانونه یې اورېدل، څو ورځې ناست و، بله ورځ راته راغی کښېناست، وایي زه واقعیت درته وایم. ما لې راته وویل دا خلک عجبه اصطلاح لري، کوډګر ته ملا وایي، جادوګر ته ملا وایي. زه یېرېږم هغه هندوان خو کابل کې شته چې دلته نشته، سرکو غاړه کې تعویضونه ورکوي چې هغو ته اوس ملا ورته وایي. هغه راته راغی وای زه همدغسې د دین او د عقیدې یو غله سره شاګرد وم، د تعویض جواز و عدم جواز زه په دې باندې نه غږېږم ښه، او وخت هم د دې نشته دی. د دارالعلوم دیوبند علماو عقیده درته معلومه ده، او څه چې جلال الدین صیفي په اتقان کې لیکلي هغه هم درته معلوم دي، انشاءالله اکثر علما کرام دي. وای زه ورسره شاګرد وم، ده ته به چې څوک د تعویض لپاره راغی نو ده به ورته ویلی چې په تا تعویض شوی 2 روپۍ راکوي چې درته یې راوباسم. بس فیصله به وشوه په 10,000 او په 15,000 روپۍ باندې. زه به د کوټې په کونج کې کېنولی یم، تعویض به یې ما ته راکړی او ما به په ګوته نیولی. د ده تر مخه به یې په یو لوښي او په کاسه کې اوبه واچولې، ورته به یې ویلې چې ته دې اوبو ته ګوره، اوس زه درته تعویض حاضر او ما ته به اشاره وکړه، بس په ګوته به مې ووه، په چت به ولګېد، هغه تر مخه به پرېوتې، وایي دا یې د رایوړ. د الله لپاره درته وایم علمای کرامو، والله که په پوره پاګن باندې څوک زموږ عزت کم کړي، والله که په افترا باندې په ټاپو باندې څوک زموږ د ویناو مخه ونیسي، والله که زموږ احساس کمزوری کړي، ورځ تر بلې الحمدلله ډېرېږي.
نو راځئ حق ته غاړه کېږدئ، حق وپېژنئ چې حق څه دی، د دین غل څوک دی او د دین خدمتګار څوک دی. هغه څوک دی چې د عالم په سپینه جامه باندې تور داغ لګوي، هغه څوک دی چې د علماو ترمنځ اختلاف، شقاق او بدبختی پیدا کوي. هر عالم مې د سترګو تور او د سر تاج دی، زما د محبت او د الفت غېږ ورته خلاصه ده. څوک به یې وانهوري او ثابته به یې نه کړي چې د یو عالم نوم ما اخیستی او هغه پسې زه غږېدلی. ځکه څوک چې د بل چا په بې عزتي کې خپل عزت لټوي هغه بې عزته دی. خپل په عزت کې د بل چا عزت ولټوه. په پای کې درته وایم د تابعینو په دوره کې رومیانو او عیسویانو په مسلمانانو باندې حمله وکړه او د مسلمانانو ځینې ښځې په اسارت باندې بوتلې. مسلمانان سره راټول شو، مشوره یې کوله، مجلس یې کوه چې د رومیانو او د عیسویانو نه خپله بدله او انتقام څنګه واخلي. دلته یوه محجبه خور راځي، یوې کڅوړو کې څه پراته دي هغه هم د مجاهدینو ته ورکوي چې دا زما لخوا مرسته. دا محجبه او ملبسه ښځه چې کله د مجلس نه وځي دا خلطه پرانیزي چې په دې خلطه کې دې خور موږ ته څه راوړي د مرستې لپاره. پرانیزي ګوري چې دې خور د خپلې دوه کونڅۍ پرې کړي دي او په دې خلطه کې اچولي. ویلې نور ما سره څه نشته، یو دا راسره وکړه په جنګ کې ستاسو د اسپو د واګو او د قیزو لپاره څه ضرورت کېږي، دا دوه کونڅۍ مې پرې کړي دا مې درته راوړي. د الله د دین مرسته وکړئ چې الله ستاسو مرسته وکړي. د مدارسو د علماو او د دیني مراکزو مرسته وکړئ چې الله ستاسو مرسته وکړي. الله فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو وایه آیا هغه کسان چې هغوی عالم دي برابر دي هغو کسانو سره چې عالم نه دي؟ هیڅکله نه. او په پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک په داسې لاره روانیږي چې په هغې کې د علم طلب کوونکی او د علم تلاش کوونکی وي، الله رب العزت به دته د جنت لار آسانوي. نو طالب العلم ته په عامه ژبه درته ووایم د قرآن حافظ ته د حشر په ورځ باندې د جنت 10 ویزې ورکول کېږي. ورته وایي چې څوک ځان سره جنت ته بیا یې بویسه. ویاړ مو دا دی، افتخار مو دا دی چې اولاد مو قرآن یادوي او نن ورته د فضیلت تاج ور په سر کېږي او قرآن ته یې په سینو کې ځای ورکړی. د دې علماو خدمتونه د ستایلو دي، د دوی مبارزه د ستایلو ده. دوی چې د قرآن او سنت او د توحید لپاره کار کوي دا یې د ستایلو ده. تاسې تر څنګ ودرېږئ تر څو ملا د دین غل او د دین مخرب وپېژنئ او د دوی ترمنځ تفکیک وکوئ. این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشاینده. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. او ټول په اطمینان سره کښېنئ. انشاءالله هغه ماشومان چې د دوی له وجې دغه غونډه جوړه سوې وه او د دوی په وجه تاسو د حضرت شیخ صاحب سره ملاقات هم وسو، د هغه دستاربندي پاته ده هغه به هم پای ته ورسوو. ټول علما اکرام او مذهبي خلک یو، نو لږ د زغم او د صبر څخه کار واخلئ. موسی جانه زحمت نیټورک کنیکټ د ټولو قدرمنو ګډونوالو څخه په ډېر درنښت هیله کېږي چې دوی د ارامتیا څخه کار واخلي. او بله مهمه یادونه دا ده چې سبا انشاءالله د جمعې مبارکې ورځ ده او د ماپښین د جمعې خطبه او لمونځ به انشاءالله د ستر دیني مرکز الحاج مولانا عبدالغني مرحوم رحمة الله علیه
پستر مرکز کې ان شاء الله په الجامعه الاسلامیه بایپاس روډ شمال کې ان شاء الله پر خواکم 3 بجې به حضرت مولانا محمد یاسین فهیم صاحب بیان هم هلته ان شاء الله ستاسو لپاره د ټولو ګډونوال د ټولو ورونو څخه هیله کوو چې هم هلته دې هم تشریف راوړي. تاسو 15 منټه لږ انتظار وکړئ. هغه کوم حافظان چې دي هغه به لوګټې کړي 15 منټه کې به ان شاء الله دوی پایله به کوو. بس ان شاء الله تاسو ته بل مقام درکو بندوبست په څه طریقه کې دي. رضاکاران ورته نشته رضاکاران همت وکړي. رضاکاران همت وکړي. اوس ولا کوم د خاص کوم تاسو همت وکړي. استاد ولا کوم ملګری کښېنئ ورور 15 منټه کښېنئ. بدایم دغه الله دپاره 15 منټه ماجې کښېنئ ان شاء الله. هغه حافظان را نږدې شو هر ځای چې په سټیج کې جومات ته ځانونه را برابر کړي حافظان. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ حكمة الله ولد مولوي ندى محمد ترینکوٹ روزگان. حافظ حکمت الله ولد مولوی ندى محمد صاحب ترینکوٹ روزگان. حافظ احسان الله बाईपास रोड चमन बलूचिस्तान. حافظ احمد شاه ولد مولوي آغا صاحب ارغسان قندهار. حافظ احمد شاه ولد مولوي آغا صاحب ارغسان قندهار. حافظ ازلال شاه والقلة فزلان خلار وكي أبو كمال أبلاس شمال بلوچستان. رازا ولدي عبد الباسط صاحب شمال بلوچستان. فزلان خلار وكي فزل دروز يارا غالط درزي دا نور كلار وكي افغانستان. حافظ عبد الرحيم ولدي ولد محمد صاحب من لا شاطر جتكك ايرو ري يارا تالت دين لاب نوتس باشلان هذا مردير يا توني مختلار منش بزلان والله منش بزلان راضي غټان راضي. ولدي حاجي ولي جان صاحب قندهار. حافظ محمد ولي ولد حاجي ولي جان قندهار. حافظ شاه ولي ولدي حاجي باچا خان صاحب صبر بن قندهار. لا لا خوش ولدي حاجي باچا خان زور وكشات الله لا زور وكا زور بس زي لك لاش ولا لاش ولا حافظان الله ولا وركي يا رب
نسته باندې بس ماته راوړه ايش شاف ثاني موت تعليم مجرور يا ريت Vas rasuje da gaš rokac. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين د ټولو رضاکارانو سره خلاص کوي چې دا خلک په شا کې دغه ځوانان سره موږ خلاص کوو د شپې په خوا د ځان اورسي دغه ځوانان چې هر ځای د شپې چې ځان اورسي او رضاکاران سره خلاص کوو چې دا خلک په شا کې شپې په خوا ته څوک مه راپرېږدي دغه ځوانان چې هر ځای د ځان شاوري شپې ته ځان اورسوي دغه ځوانان چې هر ځای دي شپې ته د ځان اورسوي دا شپې ځوانان ته د خواش کوو چې وروره کښېني ځای پر ځای کښېني دغه ځوانان چې هر ځای دي شپې ته د تشریف راوړي دا خلک په توګه کړي وي اوس نور تکرار دا کې برابر پرته نه سره کړی ولا کې یا بالا ختمه شوه یا رضاکارانو دوی خلک سره لرې کړي خلک خپله لرې کېږي رش بېرته رضاکارانو جوړ کړی دی خپله په سټیج کې چې موږ وینو دا بعضې رضاکاران دا کوشش کوي چې ځان ورنږدې کړي او نور یې ستونزې دوست رفیق خان زور نفر شکړې او ځاله زور نفر باجی تر وای فای ولې ورشه ورس ما سره کوم کله سره نو تاسو راپاسې ویډیو شیر کړئ پر وخت باندې دوم د دې لایو شروع کړی دی په خاطر یو څه آرام ښه وکړي د الله څخه وبېرېږئ الله ته خپل ځان تسلیم کړئ مسلمانان دا الله ته تاسې عذاب ورکوئ دی عالم ته تاسې عذاب ورکوئ دا عزت نه دی دا تکلیف دی دا استراحت نه دی د الله څخه وبېرېږئ دا الله څخه وبېرېږئ ویلې شي دا عالم مه
څنګه وایي دې تېرې شي دغه باندې د مدرسې د بدار دی باندې یو ځای مړی دی دارلم چې ترې مخته ودرېږي زه دامداره د ټولو حاضرینو نه دا یوه احترامانه هیله کوو چې دوی باید د عالم ته د اضافه ونه رسوي پر خپلو Acı diye Rabbi. Acı. Acı darfı. رضاکاران لین جوړ کړي رضاکاران مولوی عبدالرحمن صاحب لري دی یو د اختا دی رضاکاران لین جوړ کړي دغه سره شروع دی رضاکارانو دا نور خلک تاکي د سټیج ته مولوی یاسین صاحب یو دا الله سوه بیرېږي مه کوئ دا عزتمن مېلمه دی دا به څنګه خبره زموږ د علاقې څنګه چې دا څنګه مسلمانان وو دا څنګه خلک وو دا اوس طریقه نشته چې کوئ د الله سوه بیرېږي مه کوئ هغې ټولو ولدي په دا کې اوس نور شش پاته نشته خامخا راځغلي شاته سئ د الله لپاره دا مه کوو زیات ناجایز دي دا مېلمه ډېر الله سوه بیرېږي شاته سئ وروره شاته وای د مېلمه خبره مو واورېدله دا د مېلمه بېعزتي ده سخته بېعزتي ده ملګری ملګری د مخ ته تګ کوشش مه کوئ مخ ته مه ځئ بټر یې ورته راوستې هغه سپینې شنو خو